ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څلور تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر: د ګڼو مخالفتونو سره سره کابل ښاروالۍ تېره شپه د پارک سینما ودانۍ ورانه کړې ده. د پارک سینما د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په امر د کابل ښاروالۍ له لورې ورانه شوې ده. دا سینما له پخوانیو سینماو ګڼل کېده چې د کابل ښار په زړه کې په تر ټولو مهم موقعیت کې جوړه شوې وه. کابل ښاروالۍ وایي دا سینما ډیره زیانمنه شوې وه او د بیا جوړېدو امکان یې نه و. دوهم خبر: د ولسمشر لومړي مرستیال د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د تصدۍ رئیس جنرال خوشحال سادات د پاکستاني ویزو د ویش بهیر د تنظیم لپاره د مسؤل په توګه ټاکلی دی. امرالله صالح په تازه خپاره کړو معلوماتو کې ویلي چې خوشحال سادات به د پاکستان د ویزو د ویش د بهیر نظارت کوي او هڅه به کوي دا بهیر داسې تنظیم کړي چې په هغه کې ستونزې راکمي او د ولس ابرو او عزت خوندي وي. امرالله صالح دغه راز ویلي چې په 14 بیلو برخو کې به د پاکستاني ویزو د اخیستلو لپاره له خلکو پاسپورټونه اخیستل کیږي. دریم خبر: طالبانو جو بایډن ته ویلي دي د جګړه غوښتونکو کړیو خبره مه منه. وسلوالو طالبانو په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د بایډن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت د جګړه غوښتونکو کړیو ته متوجه وي. په اعلامیه کې راځي چې طالبان د دوحې هوکړې ته ژمن دي او هغه د افغانستان د روانې معضلې د حل یوازینۍ لاره بولي. دوی له امریکا هم غوښتنه کړې چې پر دې هوکړه عمل وکړي او د ساتلو لپاره یې هڅه وکړي. طالبانو ویلي یو شمېر کړۍ شته چې جګړه غواړي او ګټې یې په جګړو کې نغښتې دي. وروستی خبر: ډونالډ ټرمپ د دفاع وزیر ګوښه کړ او پر ځای یې نوی کس معرفي کړ. د امریکایي رسنیو د خبر له مخې له څو میاشتو راهیسې د مارک اسپر او ډونالډ ټرمپ ترمنځ اړیکې ښې نه وې او پر یو لړ مسایلو یې ترمنځ ژور اختلاف و. ټرمپ په تازه اقدام کې د پینټاګون د ترهګرۍ ضد مرکز رئیس کریسټوفر میلر د دفاع وزیر ټاکلی دی. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا څلور خبرونه به مو راسره تر پایه پورې لیدلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.